سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د نیدرلینډ عدالت اشرف جلالي ته 14 کلو او سعید رضوي ته 4 کالو قید سزا اورولې ده. د نیدرلینډ یا هالند یو عدالت د ګل دوشنبې په ورځ د تحریک لبیک پاکستان مشر سعید رضوي او د تحریک لبیک نه بیل شوي ډلې یا رسول الله مشر ډاکټر محمد اشرف جلالي ته د خپلو پلویانو د هالند د پارلمان سخت کیڼ اړخ غړی یخت ویلډرز د قتل د هڅولو په تور سزاګانې اورولې دي. محمد اشرف جلالي او سعید حسین رضوي په دواړو باندې د هغوی په غیر موجودګۍ کې مقدمه چلول سوې ده. پاکستان محمد اشرف جلالي او سعید حسین رضوي په دې مجبوره نه کړل چې د هالند په غوښتنه د لوړ امنیت په مقدمې کې حاضر شي. 55 کلن مذهبي مشر اشرف جلالي ته د خپلو پلویانو د ویلډرز په وژلو هڅولو په جرم د 14 کلو قید سزا اورول سوې ده. اشرف جلالي خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ویلډرز وژني او په آخرت کې به ورته د دې کار اجر ورکول کیږي. د تحریک لبیک پاکستان ټي ایل پي مشر 19 کلن سعید رضوي ته د پاکستان پخوانی کرکټر خالد لطیف د ویلډرز په وژلو هڅولو په تور د 4 کالو قید سزا اورول سوې ده. د 2023 کال په سپتمبر کې د نیدرلینډ یو عدالت د پاکستان پخوانی کرکټر خالد لطیف ته 12 کاله د قید سزا په دې تور واوروله چې هغه د ویلډرز د مرګ په سر د انعام اعلان کړی و. لطیف هم عدالت ته نه و حاضر شوی. ویلډرز د اسلام آباد د پیغمبر د کارټونونو د سیالۍ د تنظیمولو هڅه کړې وه. ویلډرز په دې فیصلې خوښي ښودلې وه. د فیصلې وروسته ویلډرز په ایکس ویلي دا 2 مجرمین باید سمدستي ونیول شي او قیدي شي. هغه وویل چې د پیغمبر د کارټونونو جوړول او ښودل د بیان د ازادۍ مسله ده. دوی له خبریالانو سره د خبرو په مهال د دې فیصلې ستاینه کړې ده. پاکستان او نیدرلینډ مطلوبه کسان یو بل ته د سپارلو معاهده نه لري. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.